د جلال آباد ښار ختیځه څنډه چیرته چې هره جمعه د چرګانو، فیلمرغانو، ښاروګانو، کفترو، طوطیانو او نورو کورنیو الوتونکو بازار جوړیږي. دغه بازار ته راغلی عبدالله چې چرګان یې د خرڅلاو لپاره راوړي وایي جلال آباد ښار کې د چرګانو او نورو الوتونکو لپاره د هرې جمعې په ورځ بازار جوړیږي. خپله یې هم ورته وطني چرګان د خرڅون په موخه راوړي چې اولادونو او کورنۍ ته حلاله نفقه له دې لارې پیدا کړي. دغه چرګې مې راوړي کور نه بس د غریبۍ په خاطر باندې چې دغه هلته خرڅ کړو خپله بچو ته څه نفقه مزدوري غریبي پیدا کړو او بس دغه ته راوتلي یو چې خرڅ کړو. امان الله چې د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی دی دې میلې ته راغلی له اړونده مسؤلینو غواړي دغه ځانګړي بازار ته چې پکې کورني چرګان او نور الوتونکي پلورل کیږي یو ټاکلی ځای ورکړي چې د سړک له سره بچه او ګڼه ګوڼه به هم ورسره کمه شي. او دغه میلې ته چې راځم او دلته کفترې خرڅوم جمعګي 1800 روپۍ موږ له پاتې کېږي خو دلته دا میله چې کومه ده ډېره سړک په غاړه ده دولت نه زه دا خواست کوم چې دې خلکو دپاره میلې دپاره یو ښایسته ځای برابر کړي په سړک باندې دا میله ده نو دغه مشکلات دی د خلکو د رشکو د موټرو. بلخوا د چرګانو او نورو الوتونکو دې بازار ته راغلی رضا خان وایي بازار ته د تفریح او سیل ترڅنګ په دې موخه راغلی چې یو وطني چرګ واخلي. زه د میلې ته راغلی یم چې کوم چرګ مې خوښ شي ځان ته یې ویسم او دلته چې دی یو جمعه بله جمعه میله او ډېر ښه شیان دلته راځي مرغیګانې راځي چرګان راځي او وطني چرګان راځي خلک یې وړي ځان دپاره او زه هم غواړم چې یو وطني چرګ ځان ته ویسم کور دپاره. له کلونو په ننګرهار کې دغه بازار د اونۍ په وروستۍ ورځ یعنی جمعې په ورځ جوړیږي چې خلک پکې خپل کورني ساتل شوي چرګان، فیلمرغان، کوترې، طوطیان او نور کورني مرغان د پلور په پار راوړي او ډیری پیرودونکي هم دغه بازار ته راځي چې د خپلې خوښې وړ چرګان او نور شوقي مرغان او الوتونکي پکې وپیري.